یوې نجلۍ ولې له خپلې قالینې سره واده وکړ؟ سلامونه او پوښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. درنو دوستانو، یوې ډنمارکي نجلۍ ولې له خپلې قالینچینې یا قالینې سره واده وکړ؟ د دې مطلب د پوهېدلو لپاره زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ. د غربي نجونې د خپل عیش او عشرت په مزو کې دومره غرقې شوي دي چې اوس یې نجونې له بې سا یعنې د هغو شیانو سره ودونه کوي چې د انسان د ګټې لپاره جوړ شوي دي او هیڅ سا او حرکت نشي کولی. د دې مخکې هم زیات راپورونه راغلي وو چې نجونو له سپي، خره، بوزې، غوا او جلکۍ له جلکۍ سره واده کړی، خو دا تر ټولو جالبه قصه شوه. غرب کې یو بل جالبه قصه دا ده چې یو ډنمارکي نجلۍ له خپلې هغې قالینچې یا قالینې سره واده کړی چې څه وخت مخکې یې له بازار څخه اخیستې ده. اوس نو هغه وایي چې له خپلې قالینې سره